بسم الله الرحمن الرحیم. 2 کاله په تېرېدو دي چې لا هم اوسنی حکومت په رسمیت سره نه دی پیژندل سوی. اوسنی حکومت لوړپوړي چارواکي وایي چې هغه کوم شرایط چې یو حکومت یې باید ولري یا مثلا عام خلک یې غوښتونکي وي هغه ټول پوره سوي دي. مثلا امنیت، اقتصادي لاسته راوړنې، زورواکي، دا هر څه په افغانستان کې ختم سوي او تر ډیره پورې اقتصادي لاسته راوړنې اوسنی حکومت لري. ښاغلي مجاهد تازه په خپلو خبرو کې ویلي، وایي ملګري ملتونه د افغانستان د اوسني حکومت سره دوه مخی چلند کوي. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره. په دې نن خبره کې پر نورو موضوعات هم بحث کوو. زه سید فرید احمد لطیفي به په دې نیم ساعته نن خبره خپرونه کې ستاسو کوربه یم. خپرونه کې را سره د سکایپ د طریقه ځوان سیاسي فعال او د چارو شنونکی ښاغلی روزي محمد زابلۍ میلمه دی. زابلۍ صاحب په خیر راسئ، نن خبرې ته ښه راغلاست. تشکر، ډیره مننه کوم. ډیره مننه. رابس دې ته چې ښاغلي مجاهد په خپلو تازه څرګندونو یا خبرو کې ویلي دي چې ملګرو ملتونه د افغانستان سره دوه مخی چلند کوي، په څه معنا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د مجاهد صاحب دا خبرې تر یو حده پورې پر ځای دي. له بده مرغه څخه ملګرو ملتونه جمع غربي نړۍ د افغانستان سره اوس بالفعل دغه سیاست کې چې هغه یوازې د دې د ګټو په محراق کې ده. په داسې حال کې چې په سیاستونو او په ډیپلوماسۍ کې دوه اړخیزې ګټې په نظر کې نیول کېږي، د دواړو هېوادونو او د دواړو طرفینو ګټې په نظر کې نیول کېږي. له بده مرغه څخه دوی یوازې هغه خپلې ګټې په نظر کې نیسي. رښتیا هم په دې کې دوه مخی شته. دنیا خاصتا د ناټو په چوکاټ کې غربي ځواکونو په راس کې امریکا وله دوی د خپلو ګټو په محراق کې د دوحې قرارداد د طالبانو سره امضا کوي. هغه چې کله د افغانستان څخه وتله دا مذاکرات چټک وسوله او مخ ته ولاړله، ځینې مثبت اړخونه هم درلودله. امریکا هم په نتیجه کې د دې مذاکرات له افغانستان څخه ووتله. اما وروسته چې بیا په افغانستان کې د دوی ګټې پای ته ورسېدلې، د دوی په ستراتیژي کې افغانستان ځای له لاسه ورکړی، اوس یې نو مذاکرات ته په اصطلاح باندې یو ډول پل پر واچوئ. لکه مذاکرات هم یې په ډېره ټیټه کچه باندې یو ډیپلوماټ ګمارلی، دغه ډیپلوماټ وخت ناوخته په یو څو میاشتو کې د افغانستان په اړه باندې اظهارات وکړي، په اصطلاح باندې یا خبرې وکړي یا ځینې کتنې وکړي چې هغه په ډېره ټیټه کچه باندې موثریت نه لري. زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید افغانستان سره د هېواد په توګه باندې مخ ته ولاړ شي. دا که ځینې مشکلات اوسني حکومت لري، خو همالته د 40 میلیون انسانان پراته دي. د هغو د انساني حقوقو پر بنیاد باندې، د هغو د بشري حقوقو پر بنیاد باندې، د دغو حقوقو د تحفظ په خاطر باندې باید د اوسني حکومت سره سیاست په ډیپلوماسۍ کې مخ ته ولاړ شي، مذاکرات ورسره وکړي. هغه نقطې چې په هغو باندې توافق نشته هغو ته توافق ته ورسېږي. په نتیجه کې زه فکر کوم د دوحې په قرارداد کې دا شی واضح شوی هم ده، نو باید دغه قرارداد د دواړو اړخونه په اصطلاح باندې غاړه کښېږدي. دغه دوګانه چلند یو ډول پای ته ورسېږي. دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره بد تاثیرات لري. 40 میلیون انسانان پراته دي. دغه د دوی د سیاستونو او د دوی دغه د باندې ډیپلوماسي تاثیرات ټول ملت باندې کېږي، پر ملت باندې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي ټول بد تاثیرات لري. بله ښاغلی زابلۍ، کله کله د ګاونډی پاکستان هم د افغانستان په تړاو داسې څرګندونې کوي چې وایي د افغانستان خاوره زموږ پر ضد کارول کېږي، په داسې حال کې چې اسلامي امارات بار بار ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دلته د پاکستان لومړي وزیر یو ځل بیا غوښتنه بیا غواړي چې د اوسني حکومت د چارواکو څخه چې باید زموږ پر ضد د افغانستان خاوره ونه کارول سي، په داسې حال کې چې نه ده کارول سوې د اسلامي امارات د چارواکو په خبره. دا ډول تورونه په څه معنا؟ اوسنی حکومت باید څه ډول سیاست غوره کړي د ګاونډیانو په شمول د نړۍ په؟ اول خو پاکستان خپل په خپل خارجي سیاست کې د افغانستان په اړه باندې د کلونو څخه حتی د ویلای شم چې له لسیزو راهیسې څخه معقوله ستراتیژي نه لري. ټول وخت کې د مداخلې ستراتیژي، ټول وخت کې د مزاحمت ستراتیژي مخ. ډیره مننه ښاغلی زابلۍ. راځو دې ته، پاکستان هم کله ناکله پر افغان خاوره تورونه پورې کوي، څه کول پکار دي؟ زه فکر کوم پاکستان خو خپل د بانک واوري پر بل باندې وراچوي. پاکستان خپل د افغانستان په اړه باندې رڼا او شفافه ډیپلوماسي نه لري. دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه باندې همیشه پر لاسونو باندې ولاړ دي. تاسو افغانستان په د افغانستان او د پاکستان د مناسباتو تاریخ وګورئ، همیشه دوی په مشکل لاس باندې کړي دي. اوس کله په دې کې اور بل ده،
نو دا د افغانستان څخه راځي دا کوم کسان چې هلته په اصطلاح باندې بریدونه کوي او تاسو هغه رسمي وزارت خارجه ردی دا کار نو کله چې د حکومت وزارت خارجه دا ردی نو ته به خبره دلته څه نشته او که شواهد دي پیش کولای شي ویلای شي اما رسمي په حکومتي کچه د دوی اداره څه نور پاکستان په دې اړه باندې حق نه لري چې څرګندونه وکړي ځکه ته حکومت رد کړی ده او خپل پاکستان همیشه خپل پام واوري پر نور باندې ورچې چې دا د داخلي مسله ده داخلي مشکل ده د کولای شي دا داخلي مشکل د خپل رسمي چینل لارې څخه دغه کسان سره کې چې د جګړه کوي. بله ښاغلی زابلی راځو دې ته مخکې مې یادونه وکړه چې پر حکومتولۍ به په ټوله کې بحث کوو بېلابېلو موضوعاتو ته به سر ورښکاره کوو. اوس مهال چې اوسنی حکومت خپلې چارې مخې ته وړي پراختیایي پروژې کارونه یې تاسو څنګه ارزوئ د یو ځوان په صفت ځوان سیاسي مبارز په صفت؟ اوسنی حکومت کارونه که په څو قسمته باندې وویشو یوه برخه امنیتي برخه ده پرته له شکه په امنیتي برخه کې اوسنی حکومت د امنیت هغه فزیکي اړخ چې یو تعریف موږ کوو په دې کې کامیاب دي موفق دي په افغانستان کې فعلا دپاره امنیت راغلی دی په دې کې هېڅ مشکل نشته له بدخشان تر هراته پورې یو داسې حکومت ده او په اصطلاح باندې د نظر اختلافات خو په حکومتي هغه ستراتیژیکه کچه باندې اختلافات وجود نه لري. دوم یې قضایي اړخ ده. حکومت په قضایي اړخ کې قضا تر یو ډېر حده پورې بېطرفه ده ښه فیصلې کوي د خلکو د رضایت وړ چارې مخ ته وړي. درېیمه د نشهیي توکو سره د مبارزې برخه ده. واقعا په دې برخه کې ډېر څه کړي دي بارز رول لوبولی شي. موږ په دا ښار کې لیدلی شو په دغه ښارونو کې د زابل او کندهار په دغو ښارونو کې پخوا به د هغه نشهیي خلک په نشه روږ خلک باندې به بیخي عام په کوڅو کې پرته وله اما اوس دا له منځه څخه تللي دي هغه کسان چې مثلا کاروبار یې کوي یا کرکیله کوي او یا ورباندې روږ دا ټوله کچه بیخي تقریبا تر 15% پکښې بریالي دي. اما ځینې چارې مثلا لکه اقتصادي چارې یا مثلا تخصصي چارې یا مثلا مسلکي چارې په دوی کې د حکومت په هغه اندازه باندې چې د خلکو غوښتنې دي په هغه اندازه باندې بریالي نه دي ځکه ځینې مسلکي بحثونه دي دا منطقا په اداري لحاظ باندې باید هغه چاته ورکول شي چې هغه ورباندې پوهېږي هغه د خدماتو علم لري هغه د خدماتو مفکوره لري نو دا بیا په ښه ډول باندې کېدلی شي. بدبختانه په ځینې مسلکي بحثونو کې غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي چې هغوی خدمات په درش ډول باندې نشي ادا کولی او د مسلکي خلکو ځایونه هم نیولي دي. دا څو تاوانونه لري. یو د حکومت د خدماتي دستګاه شاته راوستل دي او بل د یو هېواد مسلکي طبقه او متخصصه طبقه مایوسه کول دي او بالاخره د هېواد څخه وفرار ته د هغوی مجبوره کول دي. دا اوس موږ تاسو وینو زموږ ځینې ځوانان له مجبوریته څخه ځي. هغه کسان چې د موږ د په رسنیو کې بار بار ویلي دي هغه کسان چې د خارجیانو سره یې کارونه کړي وله د خارجیانو سره په اصطلاح باندې قراردادونه ول خارجیان لوی اکثر دغه خلک وایستله. اما دا اوس چې پر سمندرو باندې ځي دا اوس چې مهاجرت زړه ښه کړي یا مجبور کړي هغه دغه په افغانستان کې په داخل کې هلکان دي چې هغه تعلیمونه یې کړي دي زده کړې یې کړي دي مسلکي خلک دي د ماسټرۍ تر کچې حتی د دوکتورا تر کچې زده کړې کړي دي. اما له بعده حکومتي کچه باندې دوی ته د کار زمینه نه ده مسایله په مؤسساتو کې کارونه وکړي دغه انجوګانو کې یو 15-16 میاشتې قرارداد یې بالاخره هغه پای ته ورسېږي. اما د دوی د دوامداره آینده په اړه باندې داسې خاص داسې څرک تر اوسه پورې نشته. نو په دغه مسلکي برخه کې د حکومت له چارو سره زه موافق نه یم تر ډېر حده د ځوان په حیث باندې زموږ غوښتنه دا ده بار بار موږ د مشرانو څخه هم غوښتنه کړې ده د حکومتي مشرانو څخه ځل بیا غوښتنه کوو چې دا خپل مسلکي ځوانان په حکومتي دستګاه کې جذب کړي تر څو پورې په خدماتي برخه کې دوی ښه رول ولوبوي. دا به د حکومت او د خلکو تر مابین فاصله هم له منځه یوسي په څو لحاظو هم به خدمات ارزښت شوي خلکو ته ځکه خلک په خدمات خوشحاله کېږي او منطقاً هم د حکومت کړنې ټول پر خدماتو ولاړ دي. یو حکومت بې خدماتو هېڅ معنا نه لري. په دومره وخت چې دغه مسلکي خلک دا تعلیم یافته خلک ټول د دې ملت سامن دي په دې باندې خلکو سرمایه ګزارۍ کړې دي په دې باندې غریبو خلکو خواري کړي دي خپل اولادونه علمي کړي دي تر یو ځایه رسولي دي ما کار نه هغه په مایوسۍ کې شپې ورځې سبق کوي. زموږ غوښتنه دا شی ده چې په خدماتي او مسلکي برخه کې او خاصتا په اقتصادي برخه کې افغانستان اوس یو دغسې اقتصاد نه لري له بده مرغه څخه چې هغه د یو ملک د 40 میلیون انسانانو پر سرخان باندې څه اضافه کړي. نو په دې برخه کې زموږ غوښتنه دا شی ده چې مسلکي او تخصصي چلند ته زړه شي او بل په پروژې برخه کې د کوشتیپې کانال دا د افغانستان د آینده لپاره
یو صحیح اقدام دی او موږ یې ستاینه کوو. همدغه رقم نورې پروژې هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې شته، پر هغو باندې باید کارونه وشي. خو دا یو لوی مسلکي ظرفیت غواړي. زه بېرته خپلې پخوانۍ خبرې ته ځم. تر څو چې مسلکي ظرفیت رامنځته سوی نه وي، تر څو چې مسلکي خلک په دې چاره کې ګمارل سوي نه وي، تر څو پورې چې هغوی د خپل علمي نګاه څخه دا شی مخته وړی نه وي، زه فکر نه کوم چې دا وړی شړی شي. ډیره مننه ښاغلی ضیاءالله. راځو دې ته تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د نوي نسل یا ځوان نسل دپاره د دوی د آیندې غم نه دی خوړل سوی. اکثره یې پر قاچاقي لارو، اکثره یې د سمندرونو د لارو ځي بهرو هیوادونو ته. راځو دې ته چې د ځوان یا نوي نسل د آیندې د لارو روښانتیا لپاره څه باید وسي؟ زه فکر کوم حکومتي کچه باندې باید یو معقول تصمیم په دې برخه کې ونیول شي. حکومت هغه د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کوم دړماران ولا کوم مافیایي خلک ولا کوم خلک چې د افغانستان خلک تر پاسې سن راغلي وزن په تکلیف ولا د هغو د دعوت لپاره بیرته یو کمیسیون جوړ کړی دی او هغه ته د شخصیتونو د راستنېدو د کمیسیون نوم ورکړی دی. اما بدبختانه تر اوسه پورې په حکومتي کچه باندې موږ یو دغسې په اصطلاح باندې پالیسي یا په اصطلاح دغسې یو دفتر یا دغسې یو ادرس یا دغسې یو حادثه ونه موندله چې هغوی د ځوان نسل سره د مایوسي د لرې کولو په برخه کې کار وکړي یا د دوی د فرار په مخنیوي کې کار وکړي. زما خو سره موږ په حکومتي کچه باندې د ځوانانو چارو معینیت لرو، خو هغوی په دغه برخه کې هم بارز کار نه دی کړی چې ځوانان راټول کړي، راویې ګرځي او په اصطلاح باندې مایوسي له منځه څخه یوسي، غوښتنو ته لاسرسی وکړي. زما په نظر سره پکار دا شته چې حکومت په دې برخه کې په یو باصلاحیته چوکاټ کې دغسې پالیسي غوره کړي، دغسې یو اقدامات وکړي تر څو پورې چې د دغه ځوان نسل سره کښېني د حکومتي مشران خبرې ورسره وکړي، د دوی د فرار مخنیوی وکړي، د دوی څخه په لازمو بستونو کې استفاده وکړي. دا ډېر مهم ده. په دې برخه کې موږ د حکومت څخه په بار بار غوښتنې هم کړي دي، حتی که په دې برخه کې یو طرحې ته اړتیا وي، که په دې برخه کې مشورو ته اړتیا، موږ یو ځل بیا اماده یو چې د خپل ځوان نسل چې د دې وطن سرمایه ده او پر دې باندې میلیارډونه روپۍ مصرف شوی دی، د دې په راګرځولو کې د دوی څخه د استفادې په دپاره چې کوم هڅې یا کوم علمي موادو یا طرحې ته اړتیا لري، موږ ځوانان اماده یو چې په دې برخه کې حکومت یو طرح هم ورکړو. دغه ځوانان دا د دې وطن عزت ته، د دې وطن حیثیت ته، د دې وطن ابرو دي، دا چې د باندې ولاړ شي هلته نور هېوادونه کې په اصطلاح باندې هلته چې هغه کلتورونه هم زموږ سره همغږي کلتورونه نه دي، هلته چې ولاړ شي د یو ډول کلتوري یا کلچرل شاک سره مخ کېږي. موږ تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې اوله د یو ژورنالیست هغه د کلتوري اړوند یو لیکنه ولوستله چې بیانوونکي ورته دا ځوانان د مجبوریت څخه ځي. کله چې په وطن کې د نسل د ډوډۍ د پیدا کولو روزګار پیدا کېږي او دلته په وطن کې یو هغه حیثیت په اصطلاح باندې ساتل کېږي، زه فکر نه کوم چې یو افغان زړه ښه کړي چې د بهر د دې ولاړ شي، ځکه په دې وطن کې څونه خوند شته، په دې وطن کې څونه عزت محتاط شته، په نورو وطنونو کې هغومره عزت هغومره حیثیت موږ ته نه راپیدا کېږي. ډېره مننه ښاغلی ضیاءالله. تاسو یادونه وکړله چې د تماس کمیسیون جوړ شوی دی. په لوړه کچه د دې وراخوا ښاغلی خلیفه صاحب سراج الدین اکاني څه موده وړاندې بامیان ولایت ته په سفر کې د هزاره ورونو دوو مشرانو ته خلیلي او محقق ته د دعوت بلنه ورکړله. دا ډول اشخاص چې تیر 20 کاله د راپورونو پر اساس یا خلک چې له دوی څخه شکایت درلود 20 کاله د افغانستان او د ځوان او نوي نسل په سرنوشت لوبې وکړي، دا ډول خلکو ته د راتګ بلنه ستاسو په نظر څومره مهمه ده یا نه ده مهمه؟ زه فکر کوم د خلیفه صاحب دا وروستي سفرونه او بیا هلته په ولسي ژبه باندې او په ډېره په اصطلاح باندې هغه د سیاست د نرمښت په ژبه باندې هغه مشرانو ته چې دغه د خلکو مشران دي بلنه ورکول، دا زه پر نیکوال باندې نیسم. زه فکر کوم چې د خلیفه صاحب هم هدف دا نه چې هغه خلک راشي او دلته دې په حکومت کې ونډه ورکول شي. هزاره یو پرمختللی متمدن او اکاډمیک قوم ده، په هزاره کې ډېر کدرونه شته، په هزاره قوم کې ډېر ظرفیتونه شته. هدف دا شی دی چې د هزاره قوم څخه باید د دوی د ځوان نسل څخه استفاده وشي. محقق او خلیلي د هزارګانو مشران دي، د هېواد اوسېدونکو په توګه باندې دوی باید راشي. بلې ښاغلی ضیاءالله، بلې ښاغلی ضیاءالله، هدف هم همدا دی. ولې د هزاره قوم د ځوانانو څخه استفاده دلته په د نظام په اډانه یا د نظام په حکومتولي یا په نظام کې د دوی څخه کار نه اخیستل کېږي؟ دا خلک چې تللي دی خو ولس د امتحان ورکړی، د افغانستان په سرنوشت یې لوبې کړې دي، ولې د هر قوم د ځوانانو څخه استفاده نه کېږي؟
او زموږ غوښتنه هم دا شی ده د جناب خلیفه صاحب زموږ په ځانګړي ډول غوښتنه ده چې دی په حکومت کې یو په اصطلاح باندې مهمه هسته ده او د یو سیاسي سړی ده د ده څخه موږ غوښتنه دا شی ده چې د قومونو د ځوانانو څخه د ځوان نسل څخه استفاده وکړي. په بامیانو کې ممکن دوی ته ډېر ښه معلوم شوي وي سیاست هزاره څومره روزل شوي دي په اتلس کاله کې کابل کې دي کېدای شي ځوانان ډېر لیدلي او شعور ته معلومیږي. منتها د مشرانو د راتګ په مسله کې زموږ اختلاف دا دی چې په هغه اندازه نه چې دوی بیا په حکومت کې شریک شي، په هغه اندازه چې د دې وطن خلک دي کې فساد کړی دی کې سیاسي طرف په اصطلاح باندې طرفګنۍ له خلکو سره لري. حکومت د وطن اوسېدونکي دي کولی شي د عادي خلکو په توګه باندې راشي په خپل وطن کې شپې ورځې تېر کړي ژوند وکړي، اما په حکومتي کچه په تصمیم نیونه په کچه کې د دوی ته ونډه د دې سره د افغانستان ټول ملت موافق نه ده، حتی خپل قومونه د خپلو قومي مشرانو. بالکل ډېره مننه ښاغلی زابلی. راځو دې ته اساسي قانون څومره یې وړتیا ګڼي افغانستان کې؟ زه فکر کوم اساسي قانون د یو هیواد دپاره خطسیر ټاکي. اساسي قانون د ټولو قوانینو مور ده. اساسي قانون د یو هیواد حقوقي چوکاټ ده. بغیر له اساسي قانون ته څنګه سیاست کوي، بغیر له اساسي قانون ته څنګه حکومتولي کوي، بغیر له اساسي قانون ته څنګه د یو نظام په شکل باندې مخ ته ځي، خو نه شي کېدلی. اساسي قانون د ټولو مشکلاتو د حل لپاره ډېر مهم ده، هم د سیاسي مخالفینو دپاره، هم په هیواد کې د اتباعو د حقوقو دپاره، هم په خپله د نظام د یو خط سیر ته د سمولو دپاره ډېر مهم دی. اساسي قانون د چې یو ملت سمې لارې ته سوق کوي، اساسي قانون د چې یو ملت ته خپل حقوق ورکوي، اساسي قانون د چې د ملت او حکومت وظایف ټاکي، اساسي قانون د چې بالاخره یو ملت د ورکې لارې څخه سمې لارې ته سوق کوي، په هغه کې یو حقوقي مسایل د دواړو طرفینو د اساسي قانون په اوس وخت کې ډېر سخت مهم ده. زما د حکومت د مشرانو څخه غوښتنه دا شی ده چې په دې برخه کې چون که څه هم هغه د اوس شرعي قوانینو څخه استفاده کیږي، خو اساسي قانون باید د شریعت په چوکاټ کې د شرعي اصولو او د شرعي قوانینو په رڼا کې یو حقوقي چوکاټ وي چې د هغه کې د هیواد د اتباعو د حقوقو د دوی د په اصطلاح باندې د سیاستونو د دوی د ټولو حقوقو د ښکار کولو دپاره هلته ښکاره مواد پکښې وي، مدني اړخونه، اقتصادي اړخونه، سیاسي اړخونه. شاید یو معقول اساسي قانون ته اړتیا شته چې اوس هیوادوال او حکومت دغه په چوکاټ کې مخکې سره ولاړ شي. بله ډېره مننه کوم ښاغلی زابلی. د خپرونې وخت ډېر کم دی، پر دوو نورو موضوعاتو لا بحث کوو. د حل لاره څه کیدای شي؟ د اوسنیو ستونزو د حل لاره څه ده؟ زما په نظر د اوسنیو ستونزو د حل لاره دا شی ده چې حکومت د ولس سره مخ ته ولاړ شي، په یو دغه چوکاټ کې مخ ته سره ولاړ شي، هم د ولس رضایت سبب وګرځي او هم د حکومت خدماتو د زیاتوالي د سبب وګرځي. ولس ډېر مهم ده، د ولس خواستاوې باید واورېدل شي. په ولسي کچه مشروعیت اول حکومت ته تر بهرني مشروعیت داخلي مشروعیت ډېر مهم ده، ځکه بهرنی مشروعیت چې د داخلي مشروعیت څخه سرچینه اخلي. داخلي مشروعیت د ولس سره ناسته ده، نه د جګړه مارو د تښتېدلو خلکو سره. د ولس سره ناسته ډېره مهمه ده، د ولس غوښتنې باید واورېدل شي. هغه غوښتنې چې په هغه باندې هم نظام تقویه کېږي، هم اقتصادي چارې تقویه کېږي او هم ولس د بدې ورځې څخه راغورځوي، تر څو پورې به موږ د نړیوالو خیراتونو ته په تمه یو. موږ باید خپل یو اقتصادي تحول د نظام په کچه باندې او د ولس استعدادونه باید په کار شي. زه باور لرم په دې ولس کې د رهبرۍ خلک شته، په دې ولس کې د نظام د چلولو خلک شته. د ولس 40 میلیونه دي، 40 میلیونه ولس په دومره مفلسه نه ده چې په هغه کې د رهبرۍ خلک نشته. په ولس کې د رهبرۍ خلک شته، وایي رهبر هغه ده چې نور رهبران وروزي. امارت ته په کار دا شی ده چې باید خپل ولس مراجعه وکړي او په خپل ولس کې ځوان نسل راپورته کړي، متخصصین راپورته کړي او د ملت د بقا لپاره له هغوی څخه استفاده په خپل ځای کې وکړي. ډېره مننه ښاغلی روزي محمد زابلی. د یو ځوان مبارز او د یو ځوان سیاستوال په توګه که چیرې همدا اوس تاسو د اسلامي امارت مشر شیخ صاحب تاسو ګوري یا اوري، څه غوښتنه ورڅخه لرئ؟ د شیخ صاحب څخه زما غوښتنه دا شی ده چې اول د انجونو د مکاتبو دروازې خلاص کړي، ځکه دا د ولس غوښتنه ده په اسلامي او شرعي چوکاټ کې. دوهمه خبره کار اهلي کار ته وسپارل شي، ځکه کار اهلي کار ته ونه سپارل شي د حکومت دستګاه پلچېږي، خدمات پلچېږي. کله چې خدمات پل شول خلک د حکومت څخه فاصله نیسي، خلک د حکومت څخه مرور کېږي. درېیم دغه د ځوانانو فرار دا ډېر مهم دی په اوس وخت کې، دغه د ځوانانو فرار مخنیوی وکړي. څلورم د افکارو پر تفاوت باندې باور باید رامنځته شي، یعنی ټول خلک افغانان چې په هر فکر باندې هغه په دې وطن کې حق لري، د اوسېدو حق لري، د سیاست حق لري. پر خلکو باندې زما په نظر سره باید د مدني فعالیتو او د سیاسي فعالیتو دروازې خلاص شي،
تر څو پورې خلک خپلې غوښتنې خپلې خواستاوې د سیاست له لارې څخه حکومت ته پیش کړي. که پر خلکو سیاست بندېږي او د خلکو خولې بندېږي، خلک بیا په اصطلاح باندې متعصب کېږي، خلک یو ډول بد رواني حالت ته ځي او بالاخره دا په سیاست کې یو معقوله ده که چیرې په یو هېواد کې د سیاست دروازې بندې شي، بیا سیاسي ډلې خپلې غوښتنې د توپک له لارې څخه لاسته راوړي، نه د سیاست له لارې، ځکه سیاست بند شوی ده. نو زموږ د مشرتابه څخه دا غوښتنې دي چې په دې باندې غور وکړي، په دې کې د مشرتابه جمع د حکومتي دستګاه جمع د دې ملت د ټولو خیر ده او دا ملت انشاءالله یو شی به کار کوي. ډېره مننه ځوان مبارز او سیاستوال ښاغلی روزي محمد زابلي د سکاپ د طریقه زموږ سره وست تر دا وخت. ډېر تشکر. ډېره مننه درنو لیدونکو، دا وه د نننۍ خبره څه چې مو واورېدل د میلمه نظر و. تر بیا ښه وخت، الله پامان.